محترم حاضرینو، ستاسو په حضور کې ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث مبارک روایت کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احادیث سراسر نور دے، برکت دے، د الله رحمت دے. دا غي اوریدل، اغي تکشنستل، پاغي باندې عمل کول دا د انسان د پاره سعادت او نیکبختی ده. زګه د ژوندۍ دورانیه به باور ده چې انسان ته الله تعالی پر دې مزکه څومره ژوندۍ ورکي. د انسان د پاره غنیمت ده چې یو غړی د الله د دین په فکر کې تیرس، یا د الله تعالی په ذکر کې تیرس، یا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د احادیث په اوریدلو کې تیرس. دا د انسان د ژوندۍ یو غنیمت ده، یو ګټه ده. او چې کله سړی له دغه موقع په لاس ورسي په کار ده د پدې باندې سړی زړه ډیر خوشاله کی چې الحمدلله زما د ژوندۍ یو غړی دی، یو ساعت دی، یو نیم ساعت دی، هغې د الله د دین په فکر او په ذکر کې راباندې تیر سو. ستاسو په حضور کې ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک پیش کړي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی حدیث کې معاشره ته یو عام نصیحت دی. ځکه معاشره کې چې انسان کوم زندگی پیدا کړي، د انسان زندگی په دنیا کې یو امتحان دی. د انسان زندگی په دنیا کې دا د جیلخانی او د قیدخانی زندگی ده. د امتحان زندگی همیشه ستړي، او په جیلخانه او قیدخانه کې چې د سړي زندگی تیریږي دا همیشه د مشکلاتو سره. نو د انسان په زندگی کې پر انسان باندې مشکلات ډېر راځي. کله کورنی مشکلاتی، کله بهرنی مشکلاتی، کله د انسان په نفس کې بیماری ده، کله د انسان مسکنت ده، کله د انسان درس کمی ده، کله انسان د نور مشکلاتو سره په دنیا کې مخامخ کیږي. ولیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې حدیث مبارک کې د هغه سړي د لپاره خوشخبری او بشارت او زیری بیانوي چې د کم سړي زندگی په دنیا کې په مشکلاتو کې راس، او د دې مشکلاتو سره سره د خپل رب سره رابطه لري، او د الله تعالی سره غوښتنه کوي او دعاګانې کوي، او د الله تعالی طرف ته متوجي، او د دعا په ذریعه سره د خپل مشکلاتو حل د الله تعالی سره غواړي، او دا عقیده جوړي چې دا مشکلات پر ما باندې الله تعالی را وصلې دي، او د دې مشکلاتو حل او خلاصون دا به هم د الله تعالی د طرفه ماته کول کیږي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی حدیث کې هغه بنده ته دا زیری ورکی چې سړی دا کوم مشکلات چې پر تا راغلي دي، دغه مشکلات د الله تعالی د ناراضګۍ علامه نه ده، بلکې دا د الله د محبت په خاطر پر تا راغلي دي. د دې مشکلاتو په ذریعه سره الله تعالی ستا درجې بلندوي، او د دې بلندو او د دې لوړو درجو درک به تا ته د قیامت په میدان کې ودرېږي. عام طور زه یو خبره کوم چې په دنیا کې پر انسان باندې مشکلات خامخا راځي. ما درته ویل د دنیا زندگی د جیلخانه زندگی ده، د دنیا زندگی امتحانګاه ده، او چې سړی کله امتحانګاه ته ورننوځي سړی ستړی، او چې سړی کله په قیدخانه او په جیلخانه کې راسي د سړي زندگی ستړی. نو دنیا کې پر انسان باندې قسمه قسم مشکلات راځي، ولیکن دغه مشکلات چې پر انسان راسي دا دوه قسمه. کله کله مشکلات دا د انسان د ګناه په وجه، د انسان د نافرمانی په وجه، د الله تعالی د ناراضګۍ په وجه پر انسان باندې راځي. انسان مجرمي، انسان ګناهګار وي، الله تعالی ورته په قهر، الله تعالی ورته په غصه، الله تعالی د سختی، د عذاب، د لعنت په وجه پر دې بنده باندې دغه مشکلات کشیشتي. ازخو الله تعالی د ګناه سزا، د نافرمانی سزا الله تعالی انسان ته په مرګ ورسته ورکوي، په قیامت کې ورکوي، او په قبر کې ورکوي. لیکن الله تعالی قرآن کریم کې کله وایي وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ عَذَابِ الْأَكْبَرِ. کله کله په دنیا کې هم زه پر بنده باندې عذاب کښېږدم. دا اصل عذاب په آخرت کې دی، د آخرت څخه مخکې په دنیا کې هم سړي ته تکلیف ورکم. د څه دپاره لعلهم یرجعون، دا سړی بد عمله دی، دا تکلیف د دې دپاره پرېږدم چې د بد عملۍ سره وګرځي.
نو په دنیا کې یو قسم تکلیف هغه دی چې هغه د الله تعالی د ناراضي په وجه پر انسان راضي او د الله غضب دی د الله قهر دی د الله لعنت دی چې انسان یې پاخته کړی دی او دا تکلیف د الله تعالی د ناراضګۍ په وجه پر سړي راځي. او دویم قسم تکلیف پر انسان باندې په دنیا کې هغه راځي چې هغه د الله تعالی د محبت په خاطر د الله تعالی د قرب په خاطر چې د هغه تکلیف په خاطر باندې الله تعالی د بنده ګناهونه رجعي د هغه تکلیف په خاطر باندې د الله تعالی په د انسانانو په جنت کې درجي ور بلندي. نو یو قسم تکلیف دا د الله قهر او غضب دی او بل طرف ته تکلیف یا د الله تعالی رحمت او د الله تعالی قرب او نزدېکت. اوس انسان به د دې تکلیفو څه امتیاز کوي څه فرق کوي؟ خدا نه خواسته زه په ناجوړي کې اخته یم ما ته به دا څنګه رامعلومېږي چې دغه ناجوړي اوس د الله د طرفه قهر او غضب دی او که دا ناجوړي پر ما باندې د الله تعالی قرب او رحمت دی. نو د دغه تکلیفونو د دې دواړو علامې جلا دي چې کله سړی هغه علامو ته وګوري نو د هغې علامو پر بنیاد باندې سړي ته دا ور معلومیږي چې دا تکلیف د الله تعالی قهر دی او دا د الله غضب دی. الله تعالی د مسلمان ځینې ساتي او دا تکلیف بیا د الله تعالی قرب دی د الله تعالی رحمت دی او الله تعالی د وسیلې او د رحمت په خاطر پر دې انسان باندې ایښی دی. تاسو ګورئ د دې علامې به موږ څنګه معلومو؟ که چیرې د تکلیف په وخت کې د انسان پر ژبه باندې د الله د تقدیر شکوي او شکایتونه راځي او د ځانه سره دا فکر کوي کله کله د ژبه هم راباسي چې یاره دا تکلیف نه ولې پر ما باندې راځي. کله کله بعضې خلک وایي یاره ما نو څه کړي دي او دا ولې د الله تعالی د طرفه زه په دې مصیبت اخته یم په دې ګرد کلي کې دا تکلیف ولې پر ما باندې دی. نو د تقدیر د الله تعالی پر فیصله باندې شکوي کوي شکایتونه کوي ګیلې کوي کله کله د نافرمانی خبرې د دې خولې سره بس او د الله تعالی د دین چې کوم احکام دي په هغه احکامو کې د ده څه سستي روانس په لمانځه کې د ده څه سستي کیږي په دعا کې د ده څه سستي کیږي او په عبادت کې د ده څه سستي کیږي او زړه یې مات شي وایي زړه مې یاره لمانځه ته مو زړه نه ورغواړي یاره دا دعا ته مو زړه نه ورغواړي یاره د الله سره رابطې ته مې نعوذ بالله و زړه نه ورغواړي. د هغه تکلیف د لرېوالي دپاره نور ټوله اسباب لټوي. که تکلیف د ناجوړۍ په شکل د شپه ورځ پر ډاکټرانو په هسپتالو پسې ځغلي که تکلیف د بل قسمه د شپه ورځ په حکومتو په صاحب منصبانو پسې ځغلي لیکن دی بنده ته الله تعالی د 2 رکعاته نفل د 2 رکعاته صلات حاجت توفیق نه ورکړي چې زه به 2 رکعاته لمونځ وکم او 2 رکعاته صلات حاجت به وکم خپل رب ته به ژړا پیش کم خپل رب ته به عجز او زاری پیش کم او دا مې عقیده ده چې دغه تکلیف الله تعالی را باندې ایښی دی او د دې تکلیف لرېوالی به الله تعالی راسه کوي. نو د تکلیف د حل دپاره نورې لارې چارې ټولې لټوي لیکن د تکلیف د حل دپاره خپل رب ته نه متوجه کیږي دعا نه غواړي لمونځ نه غواړي خدای ته ژړا نه کوي په دې باندې پوه سه چې دغه تکلیف د الله تعالی قهر او غضب دی چې پر دې بنده را نازل شوی دی. د دې بنده سره الله تعالی ناراضه دی او دا بنده بد عمله دی او د ده د بد عملۍ په خاطر الله تعالی پر دې بنده باندې دا تکلیف ایښی دی او دا تکلیف د الله تعالی د قهر او د غضب نشان دی چې دا بنده پاخته شوی دی. او دویم طرف ته که چیرې تکلیف رالی د تکلیف په وخت کې د انسان ورځ په ورځ الله تعالی ته توجه زیاتیږي ورځ په ورځ یې ژړا زیاتیږي ورځ په ورځ یې دعا زیاتیږي او دا یې عقیده چې الله تکلیف تا راوستلی دی او ستا قضا ده ستا فیصله ده یا الله زما پر سر و سترګو باندې ستا فیصله قبوله ده لیکن زه کمزوره یم زه عاجزه یم زه ناتوانه یم یا الله د دې تکلیف تاب نه لرم راوستلی تا ده یا الله په خپل فضل و کرم سره زما سره تکلیف لرې کړه. نو دی د تکلیف په وخت کې الله تعالی ته ډیر متوجه کیږي. مخکې لمونځ کم کوئ و چې په تکلیف اخته سوی دی لمونځ یې ډیر سوی دی. مخکې دعا کموله و چې په تکلیف اخته سوی دی شپه ورځ دعاګانې کوي. مخکې الله سره توجه او الله ته ژړا کموه و چې په تکلیف اخته سوی دی شپه ورځ په ژړا کې دی. زه دا منم ډاکټر له هم ځغلي
طبيب له هم زغلي حکومت له هم زغلي لیکن چې کله دی ډاکټر او طبيب له ورځي د هغې څه مخکې یار 2 رکعات لمونځ وکړي او دعا وکړي یا الله ناجوړي خو تا راوستلې ده یا الله ته ما زه دې ډاکټر له ورځم دا ظاهري سبب دی خدایه ته د دې ډاکټر په دماغ کې زما ناجوړي ورکې خدایه ته د دې ډاکټر په قلم باندې داسې دوا ولیکې چې په هغه کې زما صحت پیدا شي نو کچیرې د تکلیف په وخت کې د انسان د الله تعالی سره رابطه ډیریږي د انسان د الله و طرف ته دعا ډیریږي او د انسان په زړه کې د الله سره ژړا ډیریږي او د الله سره خپل تعلق همیشه قائم ساتي نو په دې باندې پوه شو چې دا تکلیف د الله تعالی رحمت دی او دا تکلیف د الله تعالی قرب دی او دا تکلیف د الله تعالی نزدېکت دی او په دې تکلیف سره الله تعالی د بنده ورځ په ورځ وزن ته نزدېک کوي لکه یو حدیث شریف کې راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ويقول المصیبة كل يوم اين اتوجه یا ربی مصیبت هر سار د الله تعالی سره تکلیف نه جوړي مسکنت او غم هر سار د الله تعالی سره اجازه غواړي یا الله د چا کور لورسه څوک په غم کې اخته کم څوک په تکلیف کې اخته کم څوک په جړا کې اخته کم الله تعالی سورته الی احبائی و اولی طاعتی زما محبوب خلق لا او هغه خلق چې زما عبادت کې غول ورسي نو تکلیف ته الله تعالی ورسه زما محبوب خلق لا ورسه چې کم خلق زندگی زما په عبادت کې تیری یو ماته نزدیک خلق دی غول ورسه ولی ورسه ورته کوي ابلو بک اخبارهم اے تکلیف چې ستا په ذریعه زده دی د خبر لږ امتحان واخم چې دی څه سره وایي او وخت بیرو بک صبرهم چې ستا په ذریعه د دوی د صبر لږ امتحان واخم چې دوی د صبر استعداد در کوم حد دی او ومحا بک ذنوبهم په دنیا کې به یو څه ګناه جنې سوي تکلیف ستا په ذریعه په دنیا کې لا هغه ګناه جنې ختم کړه و اضاعف بک درجاتهم او چې د قیامت په میدان لراسي په جنتو کې راسي په جنتو کې تکلیف ستا په خاطر دی ته ډېری لوړې درجه ولورک نو تکلیف ار سهار د الله تعالی سره اجازه غواړي الله تعالی ورته زمان نزدې خلق لورس چې ستا په خاطر د دې د خبرو امتحان واخم او ستا په خاطر د دې د صبر امتحان واخم او چې په دنیا کې کوم ګناه جن سوي د ستا په ظاهر او په ذریعه هغه ګناه جن ختم کم او چې کله قیامت او جنت لرا ستا په خاطر زدي ته ډېر لوړي درجه ورکما نو تکلیف کله کله پر انسان باندې راځي هغه تکلیف یا کله کله د الله تعالی د رحمت علامه د الله تعالی د قرب او د نزدېکت علامه ځکه د الله تعالی ترتیب داسې دی چې څومره انسان ته مقرب او نزدې انساني الله تعالی په دنیا کې پر هغې باندې تکلیفونه ډېر راولي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې حدیث کې هغه سړي ته چې په تکلیفو کې ژوندګي تېروي نو هغې ته یو عجیبه ښه بشارت او زیری ورکوي پیغمبر علیه السلام ورته ان اشد الناس بلاء چې کم سړی په دنیا کې د ډیرو بلا او د ډیرو امتحانو سره مخامخ کیږي چې کم سړی په دنیا کې د ډیرو مشکلاتو د ډیرو ستړو سره مخامخ کیږي الانبیاء اولنې دا ستړي پر انبیاء راځي دا هغې څه وروسته بیا پر اولیاء باندې راځي دا هغې څه وروسته چې انبیاء او اولیاء ته کم خلک ډېر ورنږدې دي په دنیا کې بستړې په دنیا کې مسکنت په دنیا کې پریشانی او په دنیا کې ستړې زندگی دا د هغه خلکو په نصیب کیږي چې کم خلک او انبیاء او اولیاء ته په درجه کې ډېر ورنږدې یو حدیث شریف کې راځي کله کله ملائکه د الله تعالی څخه غوښتنه وکړي الله دې کلی کې در ټولو نیک بنده پلانکی دی لیکن دا غي باوجود ټول ستړیا هم پر پلانکی باندې دا مسکنت او ناجوړي او درپدري او ستړې زندگی هم د دې سړي په نصیب ده نو ملائکه د الله تعالی څخه پوښتنه کوي چې اخر دا ولي الله تعالی ورته پرېږ د ماته د خپل بنده ژړا ډېره خوند راکړي ځکه زه چې کله پر دې بنده باندې تکلیف کښېږدم د دې بنده ورځ په ورځ ماته ژړا زیاتېږي د دې بنده ورځ په ورځ ماته عاجزي زیاتېږي د دې بنده ورځ په ورځ ماته زارۍ زیاتېږي او د دې بنده ورځ په ورځ زما طرف ته توجه زیاتېږي ماته د دې خپل بنده عاجزي او ژړا او زارۍ او توجه ډېره خوند راکوي نو په دې وجه زه پر دې بنده باندې تکلیف پېږدم په دنیا کې تکلیف پر هغه خلکو باندې راځي چې هغې الله تعالی ته ډېر قریب خلګي الله ته ډېر نږدې خلګي او چې د هغې په ایمان کې ډېره مضبوطیا وي ځکه دا قانون دی چې امتحان به قدر ایمان دی که چیرې ایمان ډېر مضبوط و بیا الله تعالی امتحان هم پر سړي ډېر کلک کېږدي
او که په ایمان کې لږ کمزوري او بیا الله تعالی پر هغې باندې امتحان هم کمزوری ایږدي. نو ځکه د تکلیف دا د زندګۍ یو لازمي حصه ده. په دنیا کې مشکلات پر سړي باندې خامخا راځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي اذا احب الله عبدا، چې کله الله تعالی د یو بنده سره محبت روان کی، په معاشره کې یو بنده الله تعالی ته ورځ په ورځ قریب کیږي، دا غي علامه ده صب علیه البلاء، الله تعالی مصیبتونه ورځ په ورځ پر ډیروي. چې کله الله تعالی په معاشره کې د یو بنده سره محبت رواني، دا غي علامه ده صب علیه البلاء. یو صحابي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته راغلی، د الله رسول زما ستا سره ډیر محبت. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته انظر ما تقول، ته دا خپل خبره کې لږ فکر وکړه، دا اوس ته څه وایې؟ هغه بیا ورته د الله رسول زما ستا سره ډیره مینه ده. پیغمبر علیه السلام بیا ورته په دې خپل خبره کې لږ فکر وکړه، دا اوس ته څه وایې؟ دریم ځل چې هغه ورته ویل د الله رسول زما ستا سره ډیره مینه ده، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته اوس نو تکلیفو ته تیار سه، اوس مصیبتو ته تیار سه، اوس تړو ته تیار سه. چې کم سړی زما سره مینه او محبت لري، پر هغې باندې تکلیفونه دونه په تلوار راځي لکه سیلاب چې د غره د سره سه د غره پایله څومره چابک راځي. چې کله د غره پر سر باندې سیلاب پرېږدي، د غره پایله څومره چسپان د ځان را رسوي. ورته چې کم څوک زما سره مینه لري، زما سره محبت لري، بیا به مسکنت هم د هغې په نصیبي، بیا به ناجوړي هم د هغې په نصیبي، بیا به ستړې زندګي هم د هغې په نصیبي، بیا به مشکلات او پریشاني هم د هغې په نصیبي. چې د کم چا زما سره په معاشره کې پیغمبر علیه السلام ډېر محبت دي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه سړي ته زیری او بشارت ورکوي چې سړی چې کله تکلیف در باندې رالی او په دې تکلیف کې ته د الله تعالی څخه غوښتنه کوي او په دې تکلیف کې ستا رابطه او تعلق د الله تعالی سره دی، نو بیا په دې باندې زه تا ته زیری در کوم چې دغه تکلیف د الله تعالی د ناراضګۍ او د الله تعالی د لرېوالي په وجه نه دی، بلکې دا تکلیف پر تا باندې الله تعالی په خپل محبت باندې ایښی دی او د دې تکلیف په خاطر به الله تعالی تا ته په جنتونو کې ډېرې لوړې درجې درکوي. نو زه دا وایم چې تکلیف د انسان د زندګۍ لازمي حصه ده. خلکو تکلیف خامخا راځي. په دې دنیا کې سړی بې تکلیف په زندگی نه ده لیدلی. وی درین دنیا کسی بے غم نہ باشد، په دې دنیا کې بے غم انسان نه دی راغلی، اگر باشد بنی آدم نه باشد. که چیرې بے غم انسان و هغه به انسان نه وي. چې انسان ته الله تعالی انساني زندگی ورکړه، د انساني زندگی یو لازمي حصه دا ده چې هغه انسان به په زندگی کې د تکلیفو سره مخامخ کیږي. که د یو طرف راحت و د بل طرف تکلیف راځي، که د یو طرف اسانی و د بل طرف ته سختی راځي. کله کله به د مال او دولت ډیری، رزق به د پراخي، لیکن په دې طرف ته به بیا صحت تر څه خراب، ناجوړه به په ناجوړۍ کې به زندگی تیری شي. او کله کله به ته په بدن باندې جوړ روغې، لیکن د بل طرف په ماښام به راځي او شومه به راځي، ګوله به نه پیدا کیږي. د یو طرف به په کور کې سړی په ژبه سره پوهېږي د خپلو بچانو او قریبانو سره، لیکن د باندې به مسکنت و رزق نه پیدا کیږي. او کله کله بیا د باندې مسکنت و رزق نه وي، بلکې کثرت د رزقي کاروبار تجارت هر رور ته جلا سپارلی او موټر ولاړ، لیکن چې په خبرېږي په کور کې به ولا رسېدلی، ورور به ورور ته ورسېدلی، زوی به پلار ته ورسېدلی، او لور مور به په ژبه نه سره پوهېږي، او خواښې ورور به په ژبه نه سره پوهېږي. او که چیرې ته ډېرې ټولې سره برابرې کړې، د دې طرفه هم برابره کړې، د دې طرفه هم برابر کړې، اخر مرګ ځان راورسي. نو په دنیا کې زندگی هغه بغیر د تکلیفه د انسان نه کیږي. نیکبخت انسان هغه دی چې د دنیا په زندگی کې چې کله تکلیف رالی د الله د طرفه، د هغه تکلیفو په وخت کې دی الله تعالی سره دعا، د الله تعالی سره رابطه، د شپې راکښېنه او الله تعالی ته پر سجده باندې پریوزه، او الله تعالی ته په ټولو عباداتو کې بنده په حالت د سجدي کې ډېر قریب او نږدې، او وشکې الله تعالی ته توکه، او ژړا الله تعالی ته وکه، او عاجزي الله تعالی ته وکه. خلکو زه بیا وایم چې پر موږ او تاسو خاص د دعاګانو او د خپلو مشکلاتو د لرېوالي دپاره بهترینې ورځې راغلي دي. د رجب مبارکه میاشته تېره سوه چې موږ تاسو یې د خدای تعالی میاشته بولو، او د روژې مبارکه میاشته را رسېدونکې د ورځ په ورځ ګړۍ پر ګړۍ پر مخ را روانه ده، او موږ او تاسو په شعبان کې روان یو.
دا ټول مبارکی میاشت دي. د رجب میاشت کې الله تعالی د معراج د شپې عبادت معراج شپه یې شه د پیغمبر علی السلام په دې تیر میاشت کې د اسمانو د معراجو سفر وکړ او را روانه میاشت د روزې مبارکه میاشت ده پای کې الله تعالی د ليله القدر شپه یې شه ده چې د یوې شپې عبادت در زور میاشت در عبادت هم شه ده. او اوس په دې مابین کې ماوتا په شعبان کې رواني دي ته د محدثینو په اصطلاح کې کریمه الطرفین وایي. دا طرف رجب دی دایم ډیر شریف طرف دی ډیر کریم طرف دی. دا طرف رمضان او روزه د دایم ډیر شریف او کریم طرف دی. ماوتا اوس په دې مابین کې په شعبان کې رواني او په دې میاشت ته به الله تعالی ډیر فضیلت هغه د لیلۃ شعبان د 15 په وجه ور کړی دی چې په دې میاشت کې الله تعالی 15 یې شه دی. چې کله به دا میاشت را ورسېدله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام به ډېره دعا کوله اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان. یا الله د رجب و د شعبان په میاشت کې برکت را واچوه او بلغنا رمضان. یا الله په خیر او عافیت مې د روژې پورې ورسوه. نو دا هغه مبارکې میاشتې دي خلکو چې د انسان د مشکلاتو دعا په دې میاشتو کې در ټولو میاشتو په ښه طریقه باندې قبلیږي. ما درتول د هر سړی زندگی دا د مشکلاتو یو داستان دی. کم سړی په دې مجمع کې لاس پورته کولی شي چې ما مشکلات نه دي لیدلي. که یو سړی دا وایي چې زه بې مشکلاتو زندگی لرم هغه سړی په دنیا په حقیقت باندې آګاه نه دی. دنیا الله بې مشکلاتو پیدا کړې نه ده لیکن د مشکلاتو د حل بهترین لار اسانه لار دا ده چې د هغې په ذریعه به د مشکلاتو په وخت کې به د خپل رب سره د سړي رابطه وي دعا به وي ژړا به وي. او د دعا او د ژړا دپاره بهترین ورځې دغه ورځې دي چې د شعبان میاشت هم روانه ده. دا اوس راځي 15 دا ډېر مبارکه شپه وي. حضرت علی رضی الله عنه یو روایت را نقل کوي چې په دې شپه باندې چې راسي الله تعالی په خپله سماء الدنیا ته راشوسي او چې کله سماء الدنیا ته راشوسي چې محضي ماخستن سو الله تعالی په خپله د اسمان ته راشوسي او الله تعالی پر دې ټول انسانیت باندې راقي. اے خلکو یو څوک بخښنې والا سته چې زه بخښنه ورته وکم. اے خلکو یو څوک د رزق طلب کوونکی سته چې زه رزقونه ور پراخ کم. اے خلکو یو څوک مصیبت زده انسان سته چې د مصیبتو څخه اخلاص کم. اے خلکو یو څوک حاجت طلب کوونکی سته چې د هغې حاجتونه ور پوره کم. خلکو زموږ او ستاسو د عقیدې کمزوري ده. که زه اوس دا درته وایم چې د وطن بادشاه راځي هغې پر دا ځای باندې دریږي اعلان کوي چې خلکو راسئ چې ضرورتونه در پوره کړم راسئ چې حاجتونه در پوره کړم. په خدای قسم که دا ټول انسان دا ټول کلی کې زما دا یقین دی چې سړی هم پاتې شي چې دې ځای ته ځان ور ورسي. لیکن زما او ستا عقیده کمزورې ده زما او ستا یقین کمزورې دی او زما او ستا د خدای د ذات متعلق په عقیده کې ډېره کمزوري راغلې ده چې الله تعالی پیغمبر علیه السلام الله په خپله سما او دنیا ته راس او الله تعالی پر هر انسان باندې راکوي. خلکو که څه غواړئ وی غواړئ خلکو که بخښنه غواړئ بخښنه وغواړئ خلکو که پریشانی لرې کول غواړئ پریشانی به درڅه لرې کړم. خلکو که د ګناهو مغفرت غواړئ د ګناهو مغفرت به درته وکړم. ځکه دا ډېرې بهترینې ورځې پر موږ او تاسو باندې راغلي دي. په دې ورځو کې باید چې سړی ډېر ډېر د الله و طرف ته متوجي. علماو لیکلي دي چې یوه د رجب میاشته ده چې دا تېره سوه د رجب میاشته هغه داسې ده لکه سړی چې په مځکه کې تخم واچي. تاسو لیدلی دي سړی چې کله کښت کوي او میوه غواړي سړی چې کله تخم کوي او د هغې ثمره غواړي نو اول به سړی تخم اچي بیا به د هغې څه وروسته پر دې تخم باندې اوبه لګوي او د هغې څه وروسته به بیا د دې تخم څه ثمره او میوه لاسته کوي. نو د رجب میاشته چې تیره میاشته وه دا داسې دی لکه سړی چې تخم په مځکه کې واچي. یعنی دا معنا د الله تعالی د قرب او د نزدېکت ترتیب د رجب سره شروع دی. او دا د شعبان میاشته داسې ده لکه سړی چې اوبه ورباندې لګوي. او د روژې مبارکه میاشته دا ده لکه سړی چې ثمره او نتیجه لاسته راوړي. ځکه دا درې میاشتې درې سره سره تړلي میاشتې دي. بعضې بزرګانو دا لیکلي دي چې دا رجب میاشته داسې ده لکه پر درخته باندې چې پاڼې ښکاره او د شعبان میاشته داسې ده لکه هغه ګل غوټۍ چې وکي او د روژې میاشته دا ده لکه د غوټۍ په مابین کې چې میوه پخه سي.
نو میوه چې سړی لاس ته راځي اول به درخته پاڼې کوي د هغې څه وروسته به درخته ګل کوي او د هغې ګله څه وروسته به بیا نتیجه په لاس ورځي د هغې په مابین کې به میوه پیدا کېږي هغه میوه به پخېږي پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث دی چې د دې تیرو میاشتو ته چې الله تعالی پر نورو میاشتو څومره فضیلت ورکړی دی د دې فضیلت داسې دی لکه قرآن کریم ته چې کوم فضیلت پر آسماني کتابو دی او د دې شعبان په میاشت کې چې ما ته رواني دا چې پر نورو میاشتو څومره فضیلت لري پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي لکه زما فضیلت چې الله پر نورو انبیاو پیدا کړی دی او د روژې مبارکې میاشتې ته چې ورسېدو هغه میاشت پر نورو میاشتو دومره فضیلت لري لکه الله تعالی چې پر خپل مخلوق څومره فضیلت لري نو د رجب د میاشتې فضیلت پر نورو میاشتو لکه د قرآن فضیلت پر نورو آسماني کتابو د شعبان د میاشتې فضیلت پر نورو میاشتو باندې لکه د پیغمبر فضیلت پر نورو انبیاو باندې او د روژې د میاشتې فضیلت پر نورو میاشتو باندې هغه داسې دی لکه د الله تعالی فضیلت چې پر مخلوق باندې څنګه راځي خلکو ما درته ویل دا ترتیبونه د رجب څخه شروع دي تاسو ګورئ ورځ چې شروع کېږي نو ظاهرا موږ ته د لمر ختو څخه شروع کېږي چې لمر راوخېږي موږ یاره ورځ روانه سو ورنه په حقیقت کې د لمر ورځې ابتدا هغه د سپېدو سره روانه سوې ده د سپېدو څخه کراره رڼا زیاتېږي چې لمر ته را رسېږي لمر ختو ته را رسېږي رڼا دومره زیاته چې سړی کله وایي یاره لمر راختلی دی که نه دی راختلی نو دغه لمر راختل دا د روژې میاشته ده او دغه د رجب میاشته د دې برکات د سپېدو سره روان سوي دي او چې کله روژه ورځ په ورځ را نږدې کېږي رڼا ډېرېږي د روژې اوله ورځ داسې ده لکه د ورځې لمر چې راوخېږي اوس ورځ ظاهرا د لمر ختو څخه شروع کېږي لیکن د ورځې حقیقت ابتدا د سپېدو څخه ده او د سپېدو څه معنا برکات دي او برکات را روان سوي د رجب د میاشتې څخه دي کرار را روان دي او د دې روژې په میاشت کې د لمر د شعبان په میاشت کې د لمر رڼا ډېره زیاته سي او راختل د لمر هغه د روژې میاشت سي نو ځکه دا ډېرې مبارکې میاشتې دي په دې میاشته کې د مشکلاتو دعا وغواړئ خلکو دغه پنځلسۍ چې را رسېږي دا د الله په کائناتو په نظام کې دا د بودیجې شپه وي ګورئ په هر ملک کې په دې ملکو کې دې ته بجټ وایي په بعضو ملکو کې دې ته بودیجه وایي د روان کال د ټوله کال خرچه او بجټ وي اعلانوي په دغه شپه باندې الله تعالی د روان کال ټولې فیصلې کوي د انسان د مرګ فیصله هم ده چې په دې میاشت پر روان کال کې به پر کم تاریخ دی مري د انسان د صحت فیصله هم ده چې پر روان کال کې به دی نه جوړ کېږي که به جوړ کېږي د انسان د مال دولت فیصله هم ده چې پر روان کال کې به پر دې تاریخ دی مالدار کېږي او پر دې به دی مسکین کېږي د انسان د خوشحالۍ او د غم فیصلې الله تعالی په دې شپه کوي چې پر روان کال کې به دا کور غمجن کېږي که به دا کور خوشحاله کېږي او دا فیصلې د شعبان په شپه باندې کېږي پیغمبر علیه الصلاة والسلام به د شعبان ورځ ټوله په روژه کې تېروله ولې په روژه کې تېروم ځکه الله تعالی په دې شپه زما د اسمانو فیصلې کوي زما د روان کال د زندګۍ فیصله کوي او ما ته دا ښه خوند راکوي چې زه په حالت د روژې کې الله تعالی زما پر فیصلو قلم کشوي نو د روان کال د رزق فیصلې د روان کال د خوشحالۍ فیصلې د روان کال د صحت فیصلې د روان کال د ښه ژوند فیصلې هغه ټولې په دې میاشته کې کېږي نو په کار دا دی په دې میاشته کې سړی دعا ته متوجه سي په دې میاشته کې سړی د الله سره رابطې ته متوجه سي او په دې میاشت کې سړی د خپل رب ته ژړا ته متوجه سي او چې کله د سړی په دې میاشته کې دعا او رابطه د الله تعالی سره ډېره زما د الله د درباره څخه زموږ دا امید دی چې الله تعالی به پر روان کال کې بیا د ده سره د اسانۍ معامله وکړي په رس کې به هم پراخي ورکوي لکه بعضې علماو دا تجربه کړې ده چې د پنځلسي په شپه باندې سړی پر خپل کور باندې پراخي راولي زه په یو ځای کې طالب هم د هغو دا عادت و د پنځلسي په شپه باندې موږ 7 توکي خواړه پخوو ځکه د پنځلسي په شپه باندې الله تعالی د روان کال رزق لیکي نو چې په دې شپه باندې موږ پر دې خپل کور باندې پراخي راولو نو الله تعالی به پر روان کال کې دا رزق هم دغې پراخ ولیکي
ځکه دا هغه د رزقونو شپې دي، دا د دعاګانو شپې دي، او دا هغه د تقسیم شپې دي، د الله تعالی د فیصلو شپې دي. په دې شپو کې پکار دا دی چې انسان د خپلو مشکلاتو، انسان د خپلو پریشانیو، انسان د خپلو ضرورياتو، د خپلو حاجاتو متعلق د الله تعالی سره رابطه وساتي او د الله تعالی سره په رابطه کې. نو الله تعالی دې زموږ او ستاسو دغه شپې قبول کړي. الله دې مې د دعاګانو کولو نصیب وکړي. الله تعالی دې د ښو رابطو د الله سره د دعاګانو توفیق راکړي. الله تعالی دې دا څو خبرې قبول کړي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. یا الله زموږ دغه محفل قبول کړي. یا الله د شعبان مبارک میاشت د خدای دې میاشت کې په برکتونه را نصیب کړي. خدای دې میاشت کې زموږ دعاګانې قبول کړي. خدای دې میاشت کې زموږ مشکلات کم کړي. خدای دې میاشت کې زموږ ضرورتونه او حاجتونه را پوره کړي. خدای د رجب او د شعبان په میاشت کې موږ ته برکتونه را نصیب کړي. خدای په خیر او عافیت، په خوشحالي او سلامتیا مې د روژې در میاشتې ورسوي، او خدای د روژې د میاشتې عبادتونه مې په نصیب کړي. او خدای که دې میاشتې که د روژې په میاشت کې چې کوم عبادتونه کوو، خدای ته خپل دربار کې قبول و مقبول وګرځوي. خدای د دې میاشتو په برکت بیمارانو ته شفای کامله ورکړي. خدای چې څوک مشکلات او پریشانۍ لري، خدای ځینې لرې کړي. چې څوک ضرورتونه او حاجتونه لري، خدای ورفرای کړي. خدای که به څوک د قرضونو در بوج لاندې قرضونه ادا کړي. خدای که به څوک غربت او مسکنت دی، خدای ته د هغې رزق کې برکتونه راولي. خدای چې څومره مجاهدین دي جهادونه قبول کړي، د مبلغینو تبلیغونه قبول کړي، د علماو محنتونه قبول کړي. خدای پر مردگانو باندې ورحمیږي. خدای زموږ مور و پلار و قریبان دي، خدای ته قبرونه جنتونه کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله.